السلام علیکم دوستانو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ داسې خواږه جوړ کړئ چې هم زر جوړ شي او هم خوندور وي، نو د بغلاوې د اوړو نه جوړ شوي خواږه امتحان کړئ چې ورته کرینکل کیک وایي. د دې جوړول ډېر اسان دی او په ډېر کم وخت کې جوړیږي. اول به یو پاکټ د بغلاوې اوړه چې ورته فیلو شیټس وایي واخلئ او پاکټ نه یې لرې کړئ. ما چې دا کوم د بغلاوې اوړه اخیستی دی، په دې یو پاکټ کې 15 دانې دي چې تقریبا 480 ګرامه وزن لري. پاکټ مو چې خلاص کړو، 2 دانې به ترې واخلئ او منځ نه به یې دغسې سره یو ځای کړئ. بیا به یې د یو طرف نه په دغه شکل سره راغونډ کړئ چې ویډیو کې تاسو ګورئ. دا مو چې په دغه شکل کې تاو کړلې، بیا به یې د خپلې خوښې لوښي کې کیږدئ. لوښی پروا نه کوي چې په هر شکل یا ډیزاین کې وي. په همدا طریقه به دا نور هم جوړ کړئ او په دې لوښي کې به یې همداسې قطار کیږدئ تر څو مکمل لوښی ډک شي. ورپسې به یو لوښي کې 200 ګرامه کوچ واچوئ او ویلې به یې کړئ. دا تاسې کولی شئ مایکروویو کې هم ویلې کړئ او یا هم کولی شئ یو دیګ کې واچوئ او په منقل باندې کیږدئ تر څو ویلې شي. کوچ چې کله ښه صحیح ویلې شو، بیا به یې د فیلو شیټس یا د بغلاوې اوړه باندې ووهئ او ښه صحیح به یې پکې پټ کړئ. اوس به یې 15 دقیقو دپاره تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې پخه کړئ. تر څو چې دا پخیږي نو کسترد به ورته جوړ کړئ چې د دې دپاره به مو یو قطعی condensed ملک، یوه دانه هګۍ، یوه پیاله شودې او یوه وړه قاشغه د ونیلی ایکسترکت ضرورت وي. اول به د condensed ملک سره خلاص کړئ او په یو لوښي کې به یې واچوئ. ورپسې به شودې، هګۍ او د ونیلی ایکسترکت به هم پکې واچوئ او ښه به یې سره ګډ کړئ. دا مواد مو چې ښه صحیح سره ګډ کړه، بیا به یې څنګ ته کیږدئ. 15 دقیقې بعد به لوښی د داش نه وباسئ او دا مخلوط مو چې جوړ کړی و هغه به یې په سر واچوئ او ښه صحیح به یې پکې پټ کړئ. بیا به یې د یو قاشغې په مرسته ښه صحیح هوار کړئ او دوباره به یې 15 دقیقو دپاره په داش کې کیږدئ. د داش حرارت به هماغه 180 درجې پرېږدئ. اوس به نو شربت ورته جوړ کړئ. د دې دپاره به یو پیاله اوبه، نیمه پیاله بوره او یوه ټوټه لیمو په یو لوښي کې واچوئ او پرېږدئ چې جوش شي. اول به یې یوې قاشغې سره ښه ګډ کړئ تر څو بوره اوبو کې زر ویلې شي. بیا به یې 10 دقیقو دپاره وخوټوئ چې دغسې یو شربت ترې جوړ شي. بیا به منقل ګل کړئ او لوښی به ترې لرې کړئ. اوس به خواږه مو داش نه دوباره وباسئ او شربت مو چې جوړ کړی و هغه به یې په سر واچوئ. بیا به یو څو دقیقو دپاره پرېږدئ چې شربت ځان ته جذب کړي. ورپسې به لږه بې مالګې پسته واخلئ، پوستکي به ترې لرې کړئ او بیا به یې مکسر کې میده کړئ. دوستانو، که زما ویډیوګانې مو خوښیږي نو هیله ده چې لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. پسته مو چې په دغه شکل میده کړه، بیا به یې د خوږو په سر باندې وشیندئ. د زینت دپاره تاسو کولی شئ لږ د ګلاب ګل وچې پاڼې هم په سر وشیندئ، نو خوندور خواږه به مو تیار شي. دا داسې خواږه دی چې سر یې ډېر کرنچي یا کرپونکی دی او منځ یې نرم دی. اوس به یې په دغه شکل ټوټه کړئ او نوشجان به یې کړئ. دا تاسو کولی شئ د فتن نوشجان کړئ. دې ته اړتیا نشته چې یخچال کې کیږدئ چې یخ شي. دوستانو، هیله ده چې دا ویډیو به مو خوښه شوي او که دا ریسیپي مو جوړه کړله نو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. مننه.